وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی ورونو تسو ما خط لیکلی تنرګس روان غرونو تسو ما خط دا جوړون درکې دا غوښه واخه د خیر سره بس الله مدد الله دې دار مزبر سره د ګل دا خیرات یې جانې کړی و دعاګانې الله دې د دنیا او د آخرت په شور یاد الله دې دار دې په نصیب سي کولې ودا لکه الله دې ژوند ورکړي الله دې ښه نرګس روان بس باچا ګلاب دی او ټول خار د ګلابونو دی بس باچا ګلاب دی او ټول خار د ګلابونو دی وګوره خبره وړي بار د ګلاب الله دې فقط دې په شاته راولي په جبل کې مخبل شي امين کدا دی وجهني خیرات کړی دعاګانې ورته الله دې تاسو الله دې بدون الله مو دعاك خوشاله ما بچام خوشاله الله مو دعاك خوشاله امين کله دې الله دې شو در سره وکړي الله دې په هغه دنیا په شاته راولي الله په سخت سات کې په شاته امين کله وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی ورونو تسو ما خط لیکلی تنرګس روان غرونو تسو ما خط لیکلی تنرګس روان بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستړي مسې په دې هله چې جوړ روغ خوشاله به یاست نو تاسو ته بهتر معلومه ده چې الحمدلله موږ د مسجد کار شروع کړی وو راځي مسجد چې د کوم ځای شروع شوی وو تاسو بوایو که تاسو یادې د مسجد ته وبورت لګا د ژمي ویډیوګانې به وي یا به ثابت درته بیا یو ځل څه کې راواخلي وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل نو چې ژمي بسو بیا د مسجد د وبو ډک شو نو بیا به خلک د لمنځو ځای به مونږ دی شي وروسته در دې د خلکو ته موږ الحمدلله ته برمه کار کړی و برمه څخه وروسته د خلکو دا غوښتنه وکړه چې دغه چې کچېرې دوستان او مؤمنان پیدا شي زموږ سره کومک او مرسته په دې برخه کې وکړي چې د مسجد یو څه لوړ شي او موږ څه وکړو دلته ښه په استراحت باندې د الله عز وجل عبادت وکړو خالي یو متر قدر ډکوو یو متر جګوو بس نو تاسو یو دا چې تقریبا څومره مصرف وکړي په بلوک جوړ دی په خښته جوړ دی ولکه څو تاسو حساب وکړئ کوم حساب څو اندازه به وي یو نیم لک نبی رڼا مور رب جل جلاله دې اجر ورکړي دوی ټول فامیل خدای جل جلاله دې په ژوند او په مال او په اولادو کې برکت واچوي هغوی ویل چې موږ تر خپل وس پر کومک او تاسو مسجد شروع کړئ او څومره کومک چې دوی موږ ته ویلي وو د خلکو موږ ته چې د یو نیم لک افغاني څخه دغه تقریبا مصرف کوي خو زما فکر باندې دا تقریبا تر 2 لک هم مصرف اور ملک صاحب سلام السلام خیر خیر سره ملک صاحب مستوي چې دا ډېر لږ دغه کېږي خو دوی موږ خدای استلی و دا خدای استلی خپل سره باندې خدای جل جلاله دې کارونه په خیر کې دا تقریبا دون الورسوي تاسو ګورئ 100 متر دی دا 3 متر دی تاسو درې نیم و 3 متر دی څونه مو ډک کېدل ډک مو یو نیم متر ډکړی او ډیر مو ډک دغه 100 متر دی دا 22 متر دی او دا 100 متر دا 15 متر دی مله خو سم دم جامه سو جامه د مخکې مسجد کې جامه یا د مخ مسجد وو اوس جامه اوس جامه کله غټه وکړه تاسو یې دغه ځای چې په دغه ځای پر دلته ځای نو دی کله چې راځي وو دا ځای ته څه ونه ویني دا ځای مو ونړو دا پاتوم زکوه دا مون په گاډ کړل په دا جامه باندې هغه ځای بغل هغه مون بار په گاډ کې وو انو د مخ داسې کښنی ځای و بيخي کښنی دی څلويشت دی جې شو دغه انسانانو وسلام خدای یو نیم سل نفر دغه زیات پر لزای د خیر 200 پر مکر کې وکي او برمکانیا به دا مسجد په بو جوړیږي و د مسجد په بو باندې جوړیږي و شکانیا به کار ان شاء الله به دغه برمه په بو کړی دي و ان شاء الله برمه مکانیا به شی وبره شی وبره استاد ته خوشاله خو به یا ډیر خوشاله او ته خپای کو خوشاله
د خوشحالۍ چې ته باور وکړه د شپې خوب نه راځي. ښه ماشاءالله دا ستا برکت دی چې ته هم په دې کې ډېر کومک کوې. ته راسه ویې ګوره دلته مخکې خو ډېر کوچنی و مسجد د مخه دغه اندازه د ګور وغه د معلومېږي دغه د مسجد اندازه وه دغه رنګ ځای څخه تر دغه رنګ ځای پورې مسجد و اوس تقریبا له دغه ځای څخه څو متره به دا یي 5 متره دی 5 متره داسې دی 5 متره هلته نور دی 10 متره نور په ګټکلی الحمدلله. ما دوستان ته مخکې ویل دي دوی ته مو ویل چې موږ دومره توانو طاقت لرو چې کومې پیسې مرتهدي کړي دي خو البته یوه خبره دا ده چې دوستانو باندې نور هم غږ کوو که څوک غواړي په دې مسجد کې کومک وکړي تر څو دا کارونه یې ښه توګه باندې مخته ولاړ شي. رڼا مور چې موږ ته څومره پیسې استولې رب جل جلاله دې اجر ورکړي خو خدای جل جلاله دې په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. فی الحال یوازې او یوازې د هغو مرسته ده خو دا خبره باید موږ وکړو چې دغه مرسته یا دغه مسجد مصرف تر هغه پیسو ډېرې شي نو په دې کې به موږ او تاسو هڅه کوو کوشش کوو ګوره په هغه کې مو په هغه کې د خلکو موږ خطا ایستلي ځکه موږ خلکو ته چې دومره پیسې مصرف کړي اخر او بس رب جل جلاله ته به دا کار پرېږدو د الله کور د الله خپل کور خپله جوړوي موږ به یوازې فقط سبب او ذریعه سو. دغه شروع کړي چې د یوې جاڼې رڼا مور او د دوی سره ټول فامیل دعاګانې ورته کوي دې باید وویل سي هغه برمه چې جوړه سوې ده د مسجد د رڼا مور او دوی فامیل خدای دې اجر نو تر دغه ځای پورې الحمدلله کارونه شروع دي د ټوله ګډربندي یې سوې ده اوس یې پوښښ شروع دي چې پوښښ څخه وروسته فقط پلستر پاتې کړکینان مور کړي دي 2 کړکینان 2 دروازې ستا او 2 کړکینان یا نسته یوه دروازه هغه خو ورکوی وه هغه ورکړي سید بیا به انشاءالله خلاصېږي. موږ یوه بله برنامه هم لرو چې بیا ستاسو یاده وي چې موږ د دې برنامې څخه وروسته یوې مور چې صدره خور او ورسره د دوی ټولو فامیل حاجي صاحب اولادونه ټول دوی په ګډه باندې د پسه یو خیرات کړي دي موږ به د پسه برانیسو د پسه څخه وروسته بیا انشاءالله العزیز هغه ترتیبو تنظیمو د ښار په هغه غریبو بېوزله روزانه والا ټولو هغه مظلومانو باندې ویشو چې هغوی د غوښو بوی هم نه وي لیدلي د ډېرو ورځو حتی د میاشتو راهیسې خدای جل جلاله دې د دوی هم خیرات قبول کړي او الله جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو مظلومو وطنوالو هېوادوالو سره په هره هرڅه کې کومک او مرسته وکړي. نو د همدغه ځای څخه معنا هم دغه ورکوي د پسه د خیرات او د مسجد څخه مو لیدنه هم وکړه او خدای جل جلاله به دا کارونه انشاءالله العزیز خلاصوي. نو تاسو راسره اوسئ زموږ سره برنامه وګورئ دوی به خپل کارونه مخکې یوسي بیا به وروسته انشاءالله برنامه خلاصوي. جزاک الله خیره. وګوره خبره وړی بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی ورونو تاسو ما خط لیکلی تنرګس روان غرونو تاسو ما خط لیکلی تنرګس روان بس باچا ګلاب دی او ټول خار د ګلابونو دی بس باچا ګلاب دی او ټول خار د ګلابونو دی وګوره او خبره وړی بار د ګلابونو دی. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو
په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی غرونو ته سوما خط لیکلی تنرګس روان غرونو ته سوما خط لیکلی تنرګس روان بس باچا ګلاب دی او ټول خار د ګلابونو دی بس باچا ګلاب دی او ټول خار د ګلابونو دی وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی للی هغه وخت چې تار د بم یو تر څنګو تاو للی هغه وخت چې تار د بم یو تر څنګو تاو وای لژوندون سره اوس تار د ګلابونو دی وای لژوندون سره اوس تار د ګلابونو دی وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی راغله بلبلکه پر هندارو یو زر مخل راغله بلبلکه پر هندارو یو زر مخل ځان به پکې ګوري پرې غبار د ګلابونو دی ځان به پکې ګوري پرې غبار د ګلابونو دی وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی خوا کې راشن شتر کړي څانګې څانګې تاو خوا کې راشین شتر کړي څانګې څانګې تاو دار کا خنړی و خنن یار د ګلابونو دی دار کا خنړی و خنن یار د ګلابونو دی وګوره خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم بلبل وای وار د ګلابونو دی. السلام علیکم. ستړي مسه صاحب خیریات په خیر صحت شدی کارونه بخیر د شکر ته جوړي خیریات غوښه غواړي خدا کې پوت ورنه کور را پېسې دي نه نه پېسې دغه غوښه واخله الله پاک دې توفیق الله پاک ته څنګه الله سلامت. السلام علیکم. سب ستړي مسه څنګه انار دي خوري و شان و شان نه لره غاشم نه لري غوښه غواړي و وای خیرات دې بیان خدا قبول وکړه خدای قبول دا دعاګانې کوه یو جاني خیرات کړي دغه ټول ته دعا وکړه خدای دې خیرات قبول وکړي امين. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مسه صاحب شایسته بخیر سپټټه په سورجي نیویا وانه یو د ورځې څو پیسې ګټه الله ته معلومیږي وروره داسې وخت راسي دا پرون 15 منه خرڅه کړل نو په 15 منه که په 15 بیا مو راوړې د تی حساب ورته وکړه ورې وجاڼي د ستاره نومیږي شه بلې و دغه اولادونو دغه ټوله فامیل و خیرات کړي وو د صحت ته دعا غوښتنه کړي چې الله دې ټوله فامیل ته صحت ورکړي سبا ته غوښه درکړم که بیا د خیرات ته تهجد کوي دعاګانې کوي و الله دې وزونه دا زموږ یو کونډه خورکۍ ده په خدای یو برخې دا قسم درته ولې نه د خدای د هغه خیرات یې فرغه مسلمان کونډه د یتیم حق کونډه ایتیم دی و هغه کونډه د میړه زموږ اخلي دی پات سوي دی وروره نو دغه برچم دغه میده پات دغه لا والله سره ورکوا خپل دغه ورزو دغه واسور سره دغه کوازه الله دې خیرات کبر خدای دې موږ سره دې ته روغ بشر واده امين خدای دې روغ سره ورکړي امين. ازا ورته السلام علیکم. ستړي مسه څنګه شایسته بخیر صحت شدی کار دې څنګه دی د خیره کار دې څنګه دی بله بس دې شکر دی دا غوښه واخله دعاګانې کوي السلام علیکم. ستړي مسه څنګه دا څونه غټ کالي دی غوښتي دي دا څونه غلستونی دی غټ غټ دي دا څنګه څو سودا دی وکړه نن وزن 40 ونه
څلوېښتونه پلار دې څه کار کوي هغه په شاچی اخر هغه هم دغه ریډي کې که په بله کې هغه لړو کې دا غوښې واخله دعاګانې کوه دا عینکې خرڅه یې السلام علیکم جوړې په خیر یې دعاګانې کوه وګوره اوښ به راوړی بار د ګلابونو دی خوب وینم بلبله وایي وار د ګلابونو دی غرونو ته سوما ختلي کلي ته نرګ السلام علیکم ستړی مه شې څنګه یو شی په خیر خیرت دي څه دي کارونه په خیر دي څنګه دي کارونه دي دا یوې جڼۍ خیرات کړی و ما درته پرې راورسېږي درته پورې دعاګانې ورته کوه ستاره خور کېږي ښه دغه راسه 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 دلته راسه راسه په دغه غوښې واخه دعاګانې کوه الله دې ښه درسره وکړي الله دې په هغې دنیا په ښه در ولي الله دې په سخت ساعت کې په ښه در ولي امين كان السلام ورحمة الله شيء صحت شيء وذا غير تشيش اللي كري ديت تشيش نم ده الله نم تشيش دي دعاګانې کوه د یوې جڼۍ خیرات کړي دي هغې لپاره الله پاک السلام الحمد لله خیرات یې وکړي کاري صاحب و خیرات مو څه غواړې الله دې جنات السلام علیکم ستړي مه شئ صاحب ښایست په خیر یاست خیرت دی که ایزولوټ لرې ښه دا غوښې وګوره اوښ به راوړی بار د ګلابونو دی خوب وینم بلبله وایي وار د ګلابونو دی غرونو ته أنا فاهم بس بچان باندې ولا راکړي ما د بچان سره یو باخره راکړي تا ته مونږ نه کړه کار یا ولا کې راکړي دغه نه د جاګه راکړي ولا کې دغه ته ښه یې صحت ښه دی الله ولې قام وځه ستوري بخیر الله جل جلاله سترګې دې اوس هم خوښېږي کتم په خدای کې اساس تګي په مثل مخکې والدي وینا ما کتم د ثواب افغاني عمر افغانستان کې بلا کړی الله دې فقط د بشر دره ولې په دې مخ بل شي امين کدا دی وجهني غیرات کړي دعاګانې ورته کوه الله دې تا الله دې وځي الله دې هغه خوشاله کړي ما بچم خوشاله کړه الله دې هغه خوشاله کړي امين کله دې خیر ریمس جسته محترم شایست بخیر است خیرت صحت مشادي یارونه بخیر دي جوړ ما غوښه درته راوړل لا اخو جو ونازه وخدك اخذ خاطر صافي هو پاکو مو ونازه الله کوم د الله دیدار مزبر سره په نصیب سره امين کله دې تا خیر کوم د دنیا او د آخرت مشکلاتونه زموږ سره نشانه کړي الله دې اجرونه درکړي دا غوښه واخه د خیر سره بس الله د الله دیدار مزبر سره د ګل امين دا خیرات یې جانې کړي او دعاګانې الله دې د دنیا او د آخرت په شور یاد د الله دیدار دې په نصیب سي کولې ودا د الله دې ژوند ورکړي الله دې ښه روح حق خیر وګوره اوښ به راوړی بار د ګلابونو دی خوب وینم بلبله وایي وار د ګلابونو دی غرونو ته سوما ختلي کلي ته نرګس روان غرونو ته سوما ختلي کلي ته نرګس روان السلام علیکم ستړي مه شئ جی صاحب محترم ښایست په خیر یاست خیرت دې صحت ښه دی سودا دې وکړې نن سودا دې وکړه
ښه یاده سوداوي نشته داسې سره ټکر ټکر دربدر یې سوداوي نشته دوې دانې درې دانې ګډوې خرڅ شي بالا خلاص دا وش واخه دعاګانې کوي ګڼې خیرات راست واخه شابه دعاګانې کوي آمین کله وګوره او خبره وړي بار د ګلابونو دی خوب نم